که کومه زنانه په کور کې اعتکاف کوي، زه خپل اصطلاح داسې ویم، دا د پخلي نه ځان پټوي، دا د ځي جارو کولو نه ځان پټوي، دا د غوښیانو تپلو نه ځان پټوي. نو په کور کې د زنانو دپاره اعتکاف کول په نزد د جمهور علماو دا حرام او ناروا او بدعت دی. که کومه زنانه په کور کې اعتکاف کوي، زه خپل اصطلاح داسې ویم، دا د پخلي نه ځان پټوي، دا د ځي جارو کولو نه ځان پټوي، دا د غوښیانو تپلو نه ځان پټوي، او دا د کور د امورو نه خپل ځان پټوي، ځکه اعتکاف ته کېنه. که نه د دې د الله او د رسول د رضا اراده ده، د الله په کور کې به اعتکاف بیا کوي. او که د کور د پخلي نه ځان پټوي، نو بیا په کور کې اعتکاف وکړي. په کور کې اعتکافونه د زنانو دپاره د بدعت دی، د ګناه ده، د حرام او ناروا کار دی. او بعضې فقها او احناف له جواز ورکړی، جوازون له اعتبار نشته تر څو چې زموږ د شریعت حکم پې نه راغلی. نو زنانه به په کورونو کې اعتکاف نه کوي، سړي به هم په مسجد کې اعتکاف کوي، زنانه به هم په مسجد کې اعتکاف کوي.